متقي په دوحه کې د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره غونډه وکړه. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ د دوی لوړ رتبه پلاوي د قطر په مرکز دوحه کې د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره غونډه کړې. د طالبان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري مرستو، سیاسي روابطو، تعلیمي او اجتماعي چارو، د ښوونکو پر معاشاتو او مثبتو تحولاتو خبرې وشوې. د سرچینې په وینا د غونډې ټولو برخوالو ژمنه وکړه چې د افغان ولس د هر اړخیز بهبود لپاره به ممکنه جدي هڅې کوي او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه آماده ده ترڅو د بشري مرستو په برخه کې مؤثر ګامونه واخلي. د طالبان د اعلامیې له مخې د دوی پلاوي د غونډې د برخوالو د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي. همداراز د لګیدلو بندیزونو، کنګل شویو پیسو په دې اړه د امریکا د ولسمشر روسي اقدام په اړه هم بحثونه وشول. د طالبان د بهرنی چارو وزیر ویلي چې موږ ته په هیڅ صورت دا خبره د منلو وړ نه ده چې دا پیسې د بشري مرستو یا هم د غیرامت په نامه مصرف شي. د امریکا شاهزر دافر جانسن د وضاحت په ډول وویل چې د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان ده چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي. طالبان وایي په پای کې دغه ناسه مؤثره او د روابطو د جوړېدو او ټینګښت وسیله وبلل شوه او غوښتنې وشوې چې تداوم پیدا کړي.